سلامونه او نیکی هیلې ستړي مشه وخت مو بخیر د ټولو وګړو او صحتمند اوسئ. لکه څنګه تاسو پوهیږئ دغه سناسي او مخکې نړیوال جام شروع شو چې افغانستان د دې نړیوال جام کې یو د غلس ټیمونو څخه و چې زه به تاسو ته اول نه ویم چې دنه مخکې 2019 نړیوال جام نه دی خو دا کوم پریکړه شوې وه چې هر ټیم چې د یو نیم سل څخه زیات پوینټونه واخیستل هغه د 2023 نړیوال جام کې به لاره پیدا کړي چې افغانستان یو د دغه ټیمونو څخه و چې وکولی شو چې یو سل 150 څخه زیات پوینټونه واخلي او دغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. نو افغانستان چې کله د نړیوال جام ته راتله دې څخه مخکې ډېر مورال ضعیف و ځکه پاکستان ته مکمل په سویز سیریز بایللی همدارنګه اسیا کپ کې هم دوه لوبې وبایللې سریلانکا او بنګلادیش ته. نو په دا رقم وضعیت باندې افغانستان نړیوال جام ته راغلی و. نو په دې کې به ټول نه مخکې دوه تمریناتي لوبې وکړې چې یوه سویلي افریقا او یوه سریلانکا سره چې سویلي افریقا سره لوبه ونه شوه ځکه باران له امله لوبه لغوه شوله. همدارنګه دویمه لوبه سریلانکا سره وه چې هغه تمریناتي لوبه وکولی شو سریلانکا څخه لوبه وګټي او بیا هغه نه بعد چې کله نړیوال جام شروع شو د افغانستان اولینه لوبه چې هغه بنګلادیش هېواد سره چې افغانان خلکو داسې ویلې چې افغانستان کولی شي د بنګلادیش څخه لوبه وګټي ته نه بنګلادیش څخه څو هېوادو نورو څخه چې د افغانستان پوینټونه به هغه څه زیات وي. نو افغانستان اوله لوبه خپل بنګلادیش سره وکړه چې یو سل شپږ 50 ټارګټ افغانان ورکړه او دا بنګلادیش وکولی شو دغه ټارګټ پوره کړي. د اول میچ داسې ښکاره کړي چې افغانستان ډېر ضعیف روان دي په دې ورلډ کپ کې او مورال ډېر ټیټ دی. بیا په دویمه لوبه د افغانستان هند سره وه هندوستان هېواد سره چې په اوډیا رینکینګ کې هم اول نمبر و. دې ته افغانانو اول بیټینګ شروع کړه چې دې سره 200 ټارګټ ورکړي هندوستان ته او هندوستان هغه کوم لوبغاړي چې ول پیل هغه وکولی شي دغه لوبه ډېره تیزه شروع کړي او افغانستان په فریشر کې واچوي او وکولی شي دغه ټارګټ ډېر زر پوره کړي 200 ټارګټ. نو افغانستان په دې ټورنمنټ کې دوه لوبې سر په سر وبایللې. نو افغانستان ډېر ضعیف ښکاره شو په اوله کې د ورلډ کپ کې ځکه یو پوینټ هم نو 2 لوبې بایللې 2 پوینټه لاسه ورکړي 4 پوینټه. بیا افغانستان درېیم میچ انګلند هېواد سره لکه موږ چې تاسو پوهېږئ چې کرکټ مینس ته انګلند هېواد راوړی دی او د ټولو څخه زیات لوبې په کرکټ کې انګلند هېواد کړي او یو د هغه بهترینو ټیمونو څخه چې 2019 ورلډ کپ هم ګټلی و 2022 د ټي 20 ورلډ کپ هم ګټلی دی همدارنګه لاسته راوړنې نورې هم لري چې دې سره لوبه افغانستان اول بیټینګ وکړ او 240 ټارګټ ورکړ. ټارګټ یعنی هدف ورکړ انګلند هېواد ته چې انګلند هېواد ډېر ضعیف ښکاره شو دغه ټارګټ ونه شو کړی پوره کړي او د افغانستان ته اولینه تاریخي لوبه وه چې افغانستان یو دغسې قوي ټیم څخه ګټي او یو داسې ټیم څخه چې مخکې نړیوال جام ګټلی و او دا د افغانستان درېیم ورلډ کپ و چې د دې مخکې 2015 کې او 2019 ورلډ کپ کې لوبې کړې چې 2015 کې یوه لوبه فقط ګټله هغه هم سکاټلند هېواد څخه او 2019 کې چې بدبختانه یوه لوبه هم افغانانو نه وه ګټلې. نو د افغانستان د ورلډ کپ کې ریکارډ ډېر ضعیف و فقط یوه ګټه وه دې سره دویمه ګټه کېدله چې د انګلند هېواد څخه وه. د افغانستان درېیمه لوبه شوه د نیوزیلند هېواد سره وه چې افغانستان ښه لوبه شروع کړې وه نسبتا نیوزیلند ډېر قوي ټیم و چې اوله کې ډېر مخکې ښه روان و افغانستان ته 288 ټارګټ ورکړ. نو افغانستان بیا هم په چیز کې کم راله او بیټینګ یې سم ونه کړ چې دغه په ټوله لوبډله په 2 رنزونو کې آوټ شو د افغانستان او افغانستان خپل په 4 لوبو کې 3 وبایللې او یوه یې وګټله چې دې سره 2 پوینټه و 3 لوبې بایللې پوینټونه یې نه واخیستې هغې لوبې څخه چې افغانستان څلورمه او بخې پنځمه لوبه چې یو داسې هېواد سره وه چې افغانان تل غواړي هغې هېواد څخه لوبه وګټي چې زموږ ګاونډی هېواد پاکستان و چې موږ همیش زیاتره په همدغه لوبې ته خوشحاله وو ډېره دې ته تمه وه چې افغانستان به ورلډ کپ کې داسې یوه لوبه پاکستان سره کوي چې وکولی شي هغه لوبه وګټو او افغانستان دې کې لومړی بالینګ وکړ چې پاکستان 202 هدف وټاکه او د افغانانو هغه کوم دغه چې په فریشر واچوي ځکه افغانانو چیس د دې نه مخکې نیوزیلند باندې چیس نه و کړی نو د افغانانو وکولی شي چې دغه ټارګټ پوره کړي 280 رنزو کې فقط 2 لوبغاړي آوټ شوي ول. ټول افغان لوبغاړي ډېره ښه لوبه او ډېره ښه پرفارمنس په دې لوبه کې وکړه چې دا د افغانانو دویمه لوبه وه چې په دې ورلډ کپ کې ګټي او مجموعاً درېیمه لوبه چې سکاټلند سره په 2015 کې ګټلې وه. د افغانانو 4 پوینټه شي 2 لوبې بایللې وې او 2 ګټلې په دې وخته پورې. پنځمه لوبه د افغانانو سریلانکا هېواد سره وه چې سریلانکا هېواد داسې ټیم و چې په پوینټو کې 5م مقام کې و 5م پوزیشن
پوزیشن کې ول او اسیا کپ کې افغانانو لوبه ګټله چې 241 ټارګټ افغانانو ته ورکړ. افغانانو بیا هم ښه پرفارمنس وکړ او دویم ځل بیټینګ ته شرال وکولی شو دغه ټارګټ په ډېر ښه او په ډېر ښه توګه پوره کړي 242 رنز کې او فقط 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي ول. او د افغانانو شپږمه لوبه چې دا د هالند هیواد سره یا نیدرلند سم چې افغانانو بیا هم اول بالینګ کولو او نیدرلند په 500 اورو کې اصل نه هغه ټارګټ ورک افغانانو په جواب کې وکولای شو چې اصلي و تیارم ځکه او د لوبغاړي لاس ورکړي چې د افغانستان 3 لوبې وګټلې او 2 بیللې نو 3 بیللې او 3 ګټلې شپږ پوینټ او شپږ پوینټ افغانانو په 5 مقام کول په هغه وخت کې چې بیا غنه بعد د افغانانو بل لوبه او ډیره تمه و چې سیم فینال کې به افغانان لوبه کوي او لوبه د استرالیا هیواد سره چې په هغه کې افغانان لومړی بیټینګ وکړ او سلیو 90 رنز چې 500 اورو کې سلیو 90 رنز ټارګټ ورکړ او ډیر ښه بیا ورپسې په جواب کې ډیر ښه بالینګ وکړ افغانانو چې په یو نوي کې دغه وکسان اوټ کړول او همدارنګه وکولای شو چې د استرالیا لوبه فرش کړي خو د استرالیا لوبغاړو داسې یو بیټینګ بیا وروسته وخوړ یو داسې لوبه وکړه چې هغه خلکو داسې فکر نه کول ځکه په وله کې داسې ښکاري کېده چې افغانستان 15% لوبه استرالیا څخه ګټلې ده او بیا دا کوم یو لوبغاړی راځي او 201 رنز کې په افغانانو باندې یو مکمل ټارګټ چیز کوي نو هغه لوبه افغانانو بیلله چې په دې کې افغانانو فقط په هغه ټایم کې 4 لوبې ګټلې وي او 4 نورې بیللې وي چې په 8 پوینټ او په شپږم پوزیشن کې زیو د پاکستان او د نیوزیلند نشاته او د افغانستان اخیری لوبه شو سریلانکا هیواد سره د ساوث افریقا هیواد سره چې ساوث افریقا هیواد یو دغه ټیمو څخه چې په دې ټورنمنت کې فقط 2 لوبې بیللې وي او نور ټول لوبې ګټلې او پوزیشن کې دویم پوزیشن کې ول د انډیا نه بعد چې د کې اول افغانانو بیټینګ وکړ او د عمرزي عظمت الله عمرزي خو پرفارمنس چې ونه منډه وکړي او په دې کې افغانانو وکولای شي چې 240 ټارګټ ورکړي د سویل افریقا ته او په جواب کې سویل افریقا بیا چې کله بیټینګ ته راغله اول کې داسې ښکاري کېده چې هغه په ډېر آرام او په نرمۍ کې روان دي بیا داسې یو 2 وکټې لاړې او افغانانو چې ښه بالینګ شو هغه باندې پریشر واچولو نو لوبه 50-50 شو 50-50 شو چې داسې کېده چې افغانستان ته په پوینټونو زیاتېده چې افغانستان میګټي کله به د ساوث افریقا ته زیاتېده نو اخر کې دوه پارټنرشپونه داسې وشو د ساوث افریقا له خوا چې دغه لوبه په څلوېښتم اور نه مخکې دغه لوبه ختمه کړه او وکولای شو 240 ټارګټ پوره کړي او 15 لوبغاړي له منځه تللي ول نو ګران دوستانو نو تل خپل هیوادوال ته دعا کوئ تل خپل اتلان یاد ساتئ په دعاګانو کې او موږ به هم دعا کوو چې دینه نور هم مخکې لاړ شي او نور ښه پرفارمنس وکړي او ګران دوستانو دا زموږ نن ورځې برنامه چې د نړیوال جام د افغانستان سفر په باره کې تاسو ته وړاندې کړم تر بلې برنامې پورې تاسو ټول په لویه بخښنه کې الله تعالی سپارم ښه وخت الله پامان